دا یو رسمي اسلامي پروژه ده. په دې پروژه کې تاسو کولای شئ په آزاد ډول کار وکړئ او ښه عاید ترلاسه کړئ. موږ به تاسو ته د پیسو ګټلو بشپړه طریقه او روزنه دروښیو. د آزاد کوین رسمي پروژه د ثبت او کار کولو بشپړه روزنه درکو. تر پایه پورې لارښوونې وګورئ. که مو تذکره بایومتریک وي او که کاغذي، دا یو رسمي پروژه ده او د عاید ښه فرصتونه لري. آزاد کوین څنګه اکاونټ جوړولی سئ، تنظیم کولی سئ، د مکمل طریقه درښیم. دلته به تاسو خپل نوم ولیکاستئ. هغه نوم ولیکاستئ چې هغه ته ما خپل نوم ولیکئ. دلته شي هغه نوم ولیکاستئ چې تذکرې باندې لیکل شوی شي. هغه ایمیل ولیکاستئ چې تاسو شخصي ایمیل باید له ځان سره خوندي وساتئ. کله ایمیل مو ولیکئ، دغه نه بعد به راشئ دلته به پاسپورټ ولیکاستئ. هغه پاسپورټ ولیکاستئ، پاسپورټ باید ستاسو سره یاد وي، ځکه تاسو دویم ځل لپاره دغه اکاونټ راخلاصوئ. ګوشي مو ورکېږي، باید پاسپورټ ستاسو په یاد وي ښه. خانې غټې څو خانې کوچنۍ کېږي. داسې پاسپورټ ولیکاستئ. 2 ټکي غټې، نور ورکې مشکل نه لري. نور شی نه غواړي، بس دې شی باندې کار مه لرئ چې دا د پروژې خپله کوډ دی چې دا نه جوړېږي، نه قبلوي، KYC نه قبلوي. دا خپله پروژې خپل کوډ دی ښه. دا له ځان سره یاد ساتئ. که چېرته بیا هم رانه وړئ، بیا تاسو دغه کوډ به په انګلیش کې به دا رقم ولیکاستئ. اول خو کار مې لري چې تاسو راوړئ ښه. ورته جوړولو ځای باندې کلیک واخلئ، ستاسو ایمیل ته به کوډ درسي ښه. کوډ درغلی لاړ به شئ، هغه کوډ به راواخلئ ایمیل څخه، خپل ایمیل ته به ورسئ. ایمیل ته راغلم ښه. دلته کتلای شئ ما کوم ایمیل چې ما سره ولی ده، ما پکې ولی ده، هماغه ایمیل دلته فعاله دی او دې ځای ته کوډ راغلی ښه. دا کوډ به تاسو راواخلئ. کوډ به له ځان سره کافي کړئ. داسې کوډ به درسي. کوډ مې چې کله کافي کړئ، داسې به کافي کاستئ. کله چې کافي مې کړئ، بیا به راشئ تاسو بېرته همدغه برخې ته به راشئ. کوډ به داسې ورکاستئ. چې کله کوډ مو ورکړئ، تاسو ورته په جوړولو ځای ورته کلیک واخلئ. کلیک واخلئ، دا صفحه به جوړه شي. آزاد کوین ته دغه صفحې پورې له موږ سره جوړه شوله ښه. اوس مهمه چې دا KYC به ترسره کوئ ښه. KYC لپاره تاسو به دغه اکاونټ تذکرې باندې ریفایب کوئ. چې تذکرې باندې ریفایب نه کوئ، تاسو آزاد کوین کې کار نشئ کولی. تاسو به راشئ، دغه سیټینګ چې ښکاري دغه سیټینګ باندې کلیک وکړئ ښه. کله چې په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، هغه تذکرې بایومتریک تذکرې، کاغذي تذکرې تاسو جوړولی شئ ښه. دې سیټینګ باندې کله کلیک وکړئ ښه، بیا به راشئ دلته دغه یعنې دلته ګورئ تاسو خپله KYC ترسره کړئ تذکرې باندې ښه. لیسنس لري، پاسپورټ لري، کولی شئ ترسره کړئ ښه. دې ځای باندې کلیک واخلئ ښه. چې کله په دې ځای کلیک ورته واخلئ، دلته لاندې به راسکور کړي. نو ګورئ موږ ته وایي خپل KYC ترسره کړئ ښه. KYC مو ترسره کړله، بیا آزاد کوین کې تاسو کار کولی شئ. ډېر بهترین ګټه ورکوي. آزاد کوین یو رسمي پروژه ده ښه. اسلامي امارت سره لاسلیک هم شوې ده نه. ښه اوس را به شو تاسو ته په دې ځای ورته کلیک واخلئ ښه. چې کله په دې ځای ورته کلیک واخلئ، ښه دې صفحې ته موږ راوړلو ښه. دغه صفحه کې اوس ګورئ، دغه صفحه کې تاسو په دغه اوله خانه کې خپل یعنې نوم ولیکاستئ ښه. اوله خانه کې خپل نوم انتخاب کړئ، خپل نوم ولیکاستئ. هغه نوم ولیکئ چې تذکرې باندې تاسو لیکلی ښه، یعنې تاسو شخصي نوم ولیکاستئ. ما ورته ولیکله، خپل نوم شخصي نوم ورته ولیکئ ښه. اوس دغه نه بعد لاندې به راسکور کاستئ. دې خانه کې به تاسو څه شي لیکاستئ، دې خانه کې دویمې خانه کې به تاسو خپل ورته خپل تاریخ به انتخاب کړئ. یعنې تاریخ څوم دی، یعنې 14 باندې ودروئ. چې کله 14 باندې ودروئ ښه، داسې کلیک باندې وکړئ چې دغه تاریخ ورته صحیح شي ښه. تاریخ نیټه ورته انتخاب کړئ. چې کله تاریخ نیټه انتخاب کړل، دلته په دې درېیمه خانه کې تاسو خپل افغانستان به ولیکاستئ ښه. چې کله افغانستان ولیکئ، لیکاستئ به نه، اتومات به افغانستان راوړي ښه. داسې به اتومات به راوړي. تاسو ورته خپل افغانستان انتخاب کړئ. افغانستان په اول سر کې دی. که ایران انتخابوئ، ایران به لاندې راشي پیدا کړئ. پاکستان انتخابوئ، پاکستان به لاندې راشي پیدا به کړئ ښه. زه راځم خپل افغانستان انتخابوم. ګور په افغانستان په اوله خانه کې ولاړ ده، خپل افغانستان انتخابوم. که پاکستان انتخابوئ، پاکستان کې اوسېدلې، پاکستان کارت باندې جوړوئ، هم خپل پاکستان انتخابولی شئ. ما خپل افغانستان انتخاب کړی. ګورئ په انګلیش کې افغانستان، دا ول در سر کې خپله درېږي ورته ښه. ما ورته افغانستان ولیکئ. اوس لاندې چې دی دلته خپل د موبایل نمبر ورکاستئ. هغه موبایل نمبر چې تاسو په ګوشي کې فعاله یي ښه. نو اوس به زه راځم خپل د موبایل نمبر به دلته زه ولیکم ښه. لومړی خپل د موبایل کوډ ولیکئ ورسره، بیا ورسره شمېره ولیکاستئ. چې کله مې شمېره ورته ولیکله، اوس په تاییدي باندې کلیک ورته واخلئ. د دې صفحې کار خلاص شو، دغه د یو صفحې کار خلاص شو. داسې تاییدي باندې کلیک واخلئ ښه. چې کله تاییدي باندې کلیک ورته واخلئ، نو دغه صفحه به تاسو ته راوړي. دغه صفحې کې به تاسو څه شي کړئ، یعنې دغه صفحې کې به تاسو خپل یو معلومات ولیکاستئ ښه. چې فعالیت لري، تاسو آزاد کوین په باره کې فعالیت کوئ. مثلا دغه صفحې کې ولیکاستئ. که لیکلی نه شئ، په ChatGPT باندې ولیکئ، هغه تاسو ته صحیح لیکي. ما ورته په فارسي کې ولیکله، زه د آزاد کوین په پروژې کې ښایسته کار شروع کوم نه، تاسو سره ملاتړ ولاړ یم ښه. اوس په دغه خانې کې به څه شي لیکاستئ ښه. دغه خانې کې به تاسو ورته هغه انتخابوئ ښه. دویمې خانې کې ښه، په دویمې خانې کې خپل ولایت نوم ورکاستئ. یعنې ولایت مو څه شی دی، یا مثلا بادغیس، هلمند، کندهار، کابل، داسې ولایت انتخاب کړئ. په هر ولایت چې اوسېږي. زه ورته خپل ولایت ښه، ما خپل د ولایت نوم انتخاب کړی. اوس په درېیمه خانې کې چې دوستانو ښه، درېیمه خانې کې به تاسو په افغانستان لیکاستئ. درېیمه خانې کې ښه، کوم ځای دی زیاتره ملګري ورسره ختاوځي ښه. دا ډېر وسا کار دی، دومره زور نه غواړي ښه. ګورئ په دې ځای ته کلیک واخلئ. ګورئ زه ورته نقشه ورکوم، دې ځای ته کلیک واخلئ ښه. چې کله ورته په دې ځای کلیک واخلئ، خپل افغانستان به انتخاب کړئ. اول سر کې درېږي ښه. اوس لاندې څه شي لیکاستئ، دلته تاسو ته وایي د سره کوډ ولیکاستئ. سره کوډ مشکل نشته، لیکاستئ که نه لیکاستئ، هغه سره کوډ تاسو هغه ځای کې اوسېږي، کلي کې اوسېږي نه، مه لیکاستئ، مشکل نشته ښه. ورته تاییدي باندې کلیک ورته واخلئ ښه. چې کله په تاییدي ورته کلیک واخلئ، نو دا صفحه به خلاصه شي. دلته اوس له موږ څخه څه شی غواړي، تاسو به اول خپل تذکرې کوډ ولیکاستئ. تذکرې کوډ به چیرې لاړ شئ، خپل تذکره وګورئ، یا رقم تذکره لرئ ښه. کاغذي تذکرې، بایومتریک تذکرې، هلته کوډ لیکل شوی دی ښه. کوډ به تاسو ورته چیرې انتخابوئ، تذکرې کوډ انتخابولی شئ. مثلا تذکرې کوډ لاړ شئ، خپل تذکره راواخلئ، یا چې مو وکتله ښه، دې ځای کې شاید کوډ لیکل شوی وي تذکرې کې ښه. تذکرې کوډ ولیکاستئ. زه خپل تذکرې کوډ لیکم ښه. ښه
داسې خپل تذکرې کوډ ولیکاستی شو. ګورې دلته موږ ته دلته ګورې تاسو فکر وکړئ دوه اپشنات درکوي. ګورې هغه کسان چې پاسپورټ لري پاسپورټ باندې جوړولی شي، تذکرې باندې هم جوړولی شي، مشکل نشته ورته ښه. ډیلیور لایسنس باندې هم جوړولی شي. دغه ګورې په اول خانه کې چې دی تذکرې باندې جوړېږي، په دویمه خانه کې پاسپورټ باندې جوړېږي، په درېیمه خانه کې ډیلیور لایسنس باندې جوړېږي. تاسو ورته چې انتخابوئ اوله خانه په تذکره باندې انتخاب کړئ ښه. تذکره ستاسو لپاره غوره شوې ده، تذکره انتخاب کړئ ښه. لاندې چې دی خپله تذکرې عکسونه ورته اپلوډ کاستی شو ورکوئ ښه. مخ انځور مې چې کله اپلوډ کړئ دومې خانه کې تاسو خپله تذکرې یعنې شا چې ده هغه اپلوډ کړئ ښه. تذکره چپه واړوئ، د شا د مخ عکس واخلئ اپلوډ کړئ ورته ښه. د مخ د کیمرې هم اخیستلی شئ ورته ښه، اپلوډ کوئ ښه. زه راځم خپله تذکرې عکسونه اخلم، بیا ویډیو شټوم. تاسو بایومټریک تذکره لري هغه هم کولی شئ، هغه ډېره بهترینه شوې ده. ما سره کاغذي تذکره وه، هغه عکسونه ته اپلوډ کوم. ګورئ دغه عکسو اپلوډ باندې کلیک کوم ښه. په اوله خانه کې ګورئ تاسو لیدلی شئ په اوله خانه کې خپله تذکرې عکس مې اپلوډ کړئ ښه. اوس راسئ په دې ځای باندې کلیک واخلئ، دویم خانه باندې کلیک واخلئ ښه. که چېرته کاغذي تذکره وه د مخه اپلوډ کاستئ، که چېرته بایومټریک تذکره وه شا د خوا عکس ورته اپلوډ کړئ ښه. نو ما ورته د شا د خوا عکس هم انتخاب کړئ ښه. نو دغه دی چې دلته مې انتخاب کړئ، هغه دویم عکس یا اول عکس قبول کړئ ښه. اوس راځم دغه درېیمه خانه کې چې دی ښه. ګوره دا هم قبول کړئ، خانې شنې سوی ده. اوس په دغه تاییدي باندې کلیک واخلو ښه. کله چې په تاییدي مو ته کلیک واخلئ ګورئ داسې کلیک باندې واخلئ ښه. چې کله هم کلیک واخلئ دې خانه کې ستاسو خو ګورئ یاد لرئ چې د مخ سیلفي غواړي ښه. خپل مخ ورته ښکاره کواسئ، یعنې کښته پورته کواسئ، کیمره به خپله موبایل مخ به خپل مخ کې نیسئ، بیا به ستاسو سیلفي ورته ورکوئ. دا ډېره مهمه صفحه هم ده ښه. بل خبره دوستانو دوې خبرې ستاسو یاد دي ښه. کېدل د ډایرکټ کیمرې د لارې کولی شئ خپل د مخ سکرین ورته ښکاره کړئ، یعنې وایي کښته وګوره لوړ وګوره ډایرکټ کیمره تاسو ته رااړوي ښه. بیا کښته وګورئ لوړ وګورئ به ستاسو سکرین قبلوي ښه. بیا ورته تاییدي باندې کلیک واخلئ. که چېرته ستاسو نه غواړئ چې سکرین نه راسي یا سکرین کولی نه شئ ښه، نو ډایرکټ خپل ته خپل عکس اپلوډ کولی شئ. عکس باید صفا راسي، یعنې یا باندې تاسو عکس باید اپلوډ نه کاسئ. خپل د موبایل صفحې باندې عکس واخلئ، دلته بیا د خپل شخصي عکس واخلئ، مخ ته خوا ونیسئ تصویر. چې کله عکس واخلئ دلته ګورئ بیا راسئ دغه ځای باندې کلیک واخلئ، کولی شئ عکس واخلئ اپلوډ یې کاسئ. خپل مخ سکرین ورته ښکاره کړئ، هغه هم ډېر بهترینه راځي ښه. کیمرې د لارې هم کولی شي او دغسې کیمره خپل مخ ته نه شي ډایرکټ عکس اخلئ اپلوډ کوئ هغه هم کېږي ښه. نو داسې به یو ګړی انتظار ورته وکړئ چې دا قبول کړي، بیا ورته تاییدي باندې کلیک ورته واخلئ ښه. داسې ورته کلیک واخلئ. دوی مثلا وایي چې یعنې یا په 4 ساعتونو کې قبلېږي نه، خو اصلي په 3 ساعتو کې قبلېږي ښه. داسې ورته کلیک واخلئ، دا ټول شیان به هغه پروژې ته لاړ شي، نو هغه یې به په 4 ساعتو کې یا 6 ساعتو کې به قبول کړي. ستاسو KYC هر څه به بشپړه کړي، پروژې کې مې شامل کوي. دغه نه بعد تاسو په دې پروژې کې کار کولی شئ، ویډیوګانې کولی شئ، مختلفې جایزې ترلاسه کولی شئ، خپل دوستان ته هم نشرولی شئ، تاسو ته ګټه درکوي. که تاسو غواړئ چې ډیپوزیټ وکړئ ستاسو پیسې خوندي پرتې دي ښه. ګورئ دغه صفحه یې موږ ته راوړله ښه. نو اوس موږ ته وایي چې 6 ساعت انتظار وکاستئ، بیا ستاسو KYC ټوله بشپړه کېږي قبلېږي ښه. خپل موبایل به بند کاستئ، 6 ساعته بعد راشئ وګورئ چې دغه ټوله خانې شنه سو، بیا ستاسو KYC قبلېږي ښه. تاییدیه قبوله کړه ولاکه د ښه وخت تېر شوی دی. ګورئ ټوله زما حساب مکمله بشپړه سو ښه. نو اوس بیخي ژر قبلوي دوستانو ښه. ستاسو لپاره یو لوی چانس دی ښه. زه راځم اوس په دې ځای کلیک اخلم چې ماته څومره STT به وي ښه. STT ادرس به راکافي کاستئ، ګورئ دغه ادرس یې دی ښه. نو دغه ادرس به راکافي کاستئ، یا به وړئ باینانس و دې شیانو ته وړاستئ، یا ټومپا کارډ و دې شیانو ته وړاستئ، هلته خپل STT ښه. زه راغلم خپل ټومپا کارډ ته راغلم ښه. ګورئ دغه STT دی ښه. څومره ډالر چې راسي تاسو د کلیک باندې واخلئ ښه. بیا به راشئ په دې ځای داسې کلیک ورته واخلئ ښه. دغه هغه ادرس به لوړ ورته انتخاب کاستئ، دلته به تعداد ولیکاستئ، که $50 پانګونه کوئ، $60 پانګونه کواسئ، که داسې $50 پانګونه کوئ، که $3 پانګونه ورته کوئ، که $7 پانګونه ورته کوئ، که $90 پانګونه کوئ، که $100 پانګونه کوئ، $15 پانګونه کوئ، که $10 پانګونه کوئ، ورته کلیک باندې واخلئ. خپل د ټومپا کارډ پاسپورټ ورکړئ، دا ویډیو به هغه به ورته ورسېږي صحیح ده. کوین چې کله ډالر راولېږله پانګونې لپاره به تاسو څه شی کوئ. ګورئ آزاد کوین چې دا ګورئ نو 5000 کوین تاسو یې بهمن کېدلی شئ. ګورئ 5000 کوین څومره ډالر جوړوي، $2 و 90 سنټه جوړوي صحیح ده. شاوخوا 15000 کوین کېږي ښه. دا زه غواړم چې هغه ته وواړم ډیپوزیټ یې کړم صحیح ده. دغه کوینونه غواړم ډیپوزیټ کړم. زه راځم دلته ډیپوزیټ برخه باندې کلیک کوم ښه. چې کله برخه باندې کلیک کړلی ښه، اوس به دلته دغه میاشت چې معلومېږي ګورئ دغه میاشت صحیح ده. دغه میاشت به تاسو ته کلیک واخلئ ښه. چې کله په دې ځای ته کلیک واخلئ لاندې به راسکرول کړئ، دلته به تاسو 15000 څومره کوین تاسو لرئ مثلا دومره کوین دلته شوي ښه. دا به تاسو دلته کافي کواسئ ښه. داسې به کافیه کړئ، دلته به دلته خپل هغه کوینونه به دلته ورکاستئ ښه. دومره به تاسو ولیکاستئ، 15000 لیکئ، 10000 لیکئ، کوینونه 20000 لیکاستئ، څومره چې تاسو لرئ همدومره تاسو ولیکاستئ. 15000 نه کمه نه کېږي ښه. بیا ورته په دغه میاشتې باندې کلیک ورته واخلئ ښه. سټیک باندې چې کله کلیک واخلئ نو دوی موږ ته وایي چې ته باید دا نور کم کړې، پوره 15000 کښېږدئ نه. نو زه راځم دا نور کموم، زه ورته پوره 15000 کېدوم ښه. نو دغه دا لاړه ډیپوزیټ سټیک شو ښه. دغه په سر باندې موږ ته روزانه ګټه راځي ښه. هغه $2 چې وه $2 و 90 سنټه لاړله ښه. نو دا دلته ډیپوزیټ شو سمه ده. او که تاسو ډالر نه راست تاسو غواړئ چې د بل چا څخه راونیسئ ډیپوزیټ یې کاسئ، کوینونه راونیسئ 15000 کوین چې تاسو ډیپوزیټ کړئ بیا کولی شئ د پروژې کار شروع کړئ ښه. ګورئ دلته په دې ځای کلیک ورته واخلئ ښه. دلته به تاسو د سفر خلاص کړي. نو که تاسو غواړئ بل چا څخه کوینونه راونیسئ نو ډایرکټ خپل د کوینونو لینک ور واستوئ ښه. دغه لینک به تاسو راستوئ، تاسو به هغه کوینونه واستوئ ښه. 15000 کوین ښه. 15000 کوین چې حساب ورته ونیسئ څومره حساب پیسې جوړوي نو پیسې تاسو ورکولی شئ. او که غواړئ ډایرکټ یې ډالر ډیپوزیټ کاستئ ورته خپله به باینانس او ټومپا کارډ څخه راولېږئ، په دې والېټ برخې باندې کلیک ورته واخلئ ښه. دغه دوی ادرس دی مثلا STT ادرس ته کافي کړئ، یې خپل هغه ځای څخه یا $10 یا $20 یا $50 راولېږئ دا به تاسو ته ډیپوزیټ کړئ صحیح ده. ډیپوزیټ برخې لپاره تاسو به دلته راشئ صحیح ده.
دغه ځای شامل کلیک راواخلئ ښه کله چې په دې ځای کلیک واخلئ چې کله یا ډالر راولېږل یا خپل مو راولېږل یا کوین مو راولېږله دلته ګورئ په دغه میاشتې کلیک راواخلئ په دغه میاشت چې کله کلیک واخیستله دلته تاسو کولی شئ یعنې تر 50,000 کوین نه کم نه کېږي ستاسو ډیپوزیټ کې صحیح ده خامخا ورته 50,000 کوین برابروي بیا ورته په دې ځای ورته کلیک واخلئ دا به سمې ګزارې به شي ښه او که غواړئ چې ډېر کوین هم درلودله ډالر هم ډېر راولېږل ورته ښه یا 6,000 کوین یا 50,000 کوین ورته لیکاستئ ښه داسې کلیک باندې واخلئ دا به سمې ګزارې شي ښه نو دغه مکمله کار دی کار پکې وکړئ ډېر ښه عاید ورکوي څوک چې ډالر لري 100 ډالر لري پانګونې ته واچوئ ښه ولې تاسو 2 چنده ګټه درکړي تاسو ته غټه فایده ده ښه نور په دعاګانو کې یاد ساتئ خدای پامان که دا ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ زما د یوټیوب چینل ټاپ شریف الله سبسکرایب کړئ د دې زده کړې اړوند لینک هم د ویډیو په تشریح کې موجود دی